بسم الله الرحمن الرحیم. زما یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته دا تشریح کړم چې یوټیوب څه وخت پیسې ورکوي او څرنګه پیسې ورکوي. که غواړئ دا معلومات وګورئ نو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوټیوب هغه کسانو ته پیسې ورکوي چې د هغوی سبسکرایبران 1000 نفرو ته رسیدلی وي، یعنې هغه کسان چې دا نفر فالو کوي د هغه تعداد 1000 ته رسیدلی وي او د یو کال په مودې کې د هغه ویډیو تر 4000 ساعته پورې کتل شوي وي، بیا هغه نفرو ته پیسې ورکول کیږي. کله چې تاسو یوټیوب لرئ او غواړئ چې خپل د یوټیوب حالت معلوم کړئ نو تاسو باید چې یوټیوب سټوډیو ولرئ. یو پروګرام ده د یوټیوب سټوډیو په نامه. دا پروګرام ده چې په دې کې ستاسو د یوټیوب هر حالت پکې راځي، یعنې تاسو د پیسو اخیستلو وړ یې نه یې، ټول معلومات یې دلته شته. دا زما د یوټیوب چینل ده، تاسو وینئ چې دا سبسکرایبران دي، یعنې هغه کسان چې سبسکرایب کوي دا باید چې تر 1000 نفرو پورې ورسیږي او دا یې وخت ده چې په یوه میاشت کې تاسو وینئ په یوه میاشت کې 209 ساعته زما یوټیوب چینل کتل شوی ده او دا باید چې دا جمع کیږي، هره میاشت جمع کیږي چې دا باید چې 4000 ساعتو ته ورسیږي د 12 میاشتو او سبسکرایبران باید 1000 ته ورسیږي، بیا یوټیوب تاسو ته پیسې درکوي. یوه برخه یې دا وه، بله برخه به یې دا وي چې یوټیوب تاسو ته نو څرنګه پیسې درکوي، په څه په اساس تاسو ته پیسې درکوي. اوس به زه راشم یوټیوب ته. دا یوټیوب ده، دلته ویډیوګانې دي. زه راځم په دې ویډیو باندې کلیک کوم. دا ویډیو ماته پلی کیږي. یوټیوب څه کوي؟ یوټیوب دا یو نفر ویډیو چې تاسو ګورئ هغه نفر ته د دې د کتلو پیسې ورکول کیږي. څوک چې ویډیو ګوري د کتلو یا د ویو د همغه کتلو پیسې ورکوي، یعنې دا نه چې کلیک ورباندې وکړي، باید چې ویې ګوري، هغه ته واچ ټایم وایي، د هغه پیسې ورکول کیږي. بل په ویډیو کې چې کوم اعلان راځي د هغه پیسې ورکول کیږي. بل په کوم اعلان چې څوک کلیک وکړي او هغه اعلان خلاص کړي د هغه پیسې بیا ورکول کیږي. یعنې یوټیوب کله چې تاسو واجد شرایط اوسئ په 3 شرایطو کې تاسو پیسې درکول کیږي. ستاسو ویډیو څوک وګوري، یوه خبره. بله خبره یې دا ده چې ستاسو په ویډیو کې چې کوم اعلان راځي هغه اعلان څوک وګوري د هغه پیسې ورکول کیږي او هغه اعلان چې خلاص کړي د هغه پیسې ورکول کیږي. برخه وه. نو اوس تاسو څرنګه یوټیوب سبسکرایب کوئ؟ کله چې په دې علامې کلیک وکړئ سبسکرایب، یوټیوب سبسکرایب کیږي او هغه تعداد اضافه کیږي. نو ستاسو تعداد باید چې 1000 نفرو ته ورسیږي او 4000 ساعته ستاسو ویډیو په 12 میاشتو کې وکتل شي، بیا تاسو کولی شئ چې له یوټیوب څخه پیسې واخلئ او دا پیسې په هر ځای کې فرق کوي. په افغانستان کې یو قسم وي، په امریکا کې بل قسم وي. نو څومره چې یوزران ګوري د همغه مطابق تاسو ته پیسې درکول کیږي او دا پیسې به تاسو ته هره میاشت د یوټیوب له طرفه راځي، بیا تاسو کولی شئ چې دا پیسې له خپل بانکو څخه واخلئ. مننه.